چې موږ ډیورنډ لاین هېڅکله په صورت باندې هم نه منو. دا څنګه کېدلی شي؟ د افغانانو خپل وطن دی، تر ټکه پورې د افغانانو وطن دی. پیرنګی له دې وطنه تللی دی. د پیرنګي چې دلته کومې هم کرغړلې کرښې دوی راکښلې دي، دا کرښې موږ ته هېڅ حیثیت نه لري. ځکه چې دا افغان یې، ته پښتون یې، او دا ریاست چې دی دا له جبلته څخه، دا له خمیرې څخه یو پښتون دښمن ریاست دی. ځکه نن ستا په مخ کې ولاړ دی. ملګرو پښتنو، لږه پښتو خو کول غواړي، دا سترګې د حالاتو د کږۍ سمول غواړي. چې موږ تږي ترېسکی نه سو، اغیار ورپکې لامبي، دا سیند که اباسین شي هم پرې اور لګول غواړي. په چمن کې یو احتجاجي پرلت یا درنه روانه ده. دا د دې دپاره روان دي چې اوس په پاکستان کې په دې نګران سیټ اپ باندې چې کوم خلک راغلل، هغوی یوه فیصله وکړه چې پر ډیورنډ لاین باندې چې څوک خلک دې خوا یا هاخوا ته ځي، هغه په مزید پاسپورټ باندې ځي. عزیزانو، د ډیورنډ لاین په حواله باندې په تاریخ کې که یو لږ شالید ته وګورو، دوې غټې معاهدې څوکې دي چې یوه د ګندمک په نامه باندې مشهوره ده، یوه د ډیورنډ معاهدې په نامه باندې مشهوره ده. په دغه دواړو معاهدو کې د پاسپورټ خبره نشته، بلکې په دې دواړو معاهدو کې یو ایکټ دی، یو پوینټ دی، ایزمنټ رایټس ورته وایي. دا په 1965 کې د نړیوال د اقوام متحده تر چارټر لاندې دا ریاست پاکستان هم دستخط کړی دی. و دې ایزمنټ رایټس د نقطې مطابق پر ډیورنډ لاین باندې ټول چې کوم انسانان دي دا یو بلې خوا ته تګ او راتګ کولی شي، مګر نن پاکستان او د پاکستان ریاستي ادارې دغه دواړې معاهدې نه مني. د اقوام متحده دا اصل چې دی دا نه مني، او دې خبرې ته اثر ایښی دی چې پر دې ډیورنډ لاین باندې په مزید پښتانه د پاسپورټ په طریقه باندې هاخوا ته یا دې خوا ته راځي. ملګرو، پیرنګی له دې وطنه تللی دی. د پیرنګي چې دلته کومې هم کرغړلې کرښې دوی راکښلې دي، دا کرښې موږ ته هېڅ حیثیت نه لري. بیا دا رنګه یوه کرښه لکه د ډیورنډ چې کومه کرښه ده، دا رنګه یوه کرښه په کشمیر کې هم پیرنګیانو راکښله وه. ذوالفقار علي بټو په خپل کتاب کې، د کتاب نوم یې دی اگر مجھے قتل کیا گیا، په هغه کې دی دا خبره کوي چې پیرنګیان چې تلل دوی و موږ ته، یعنې د پیرنګیانو و باقیاتو ته دا خبره کړې وله چې نور د دوی دلته دا کرغړنې کرښې هېڅ یو حیثیت هم نه لري. مګر نن په چمن کې په سلګونو په زرګونو په لکونو خلک راوتلي دي، احتجاج کوي چې موږ پر ډیورنډ کرښه باندې پاسپورټ نه منو. هېڅ یو څوک د دې خبرو اورېدولو ته تیار نه دی. په دې آیین کې و تا ته د احتجاج حق شته، و تا ته د مظاهرې حق شته، و تا ته د اظهار رایې حق شته، مګر نن دا خلک وګوره لار یې بنده کړې ده. دا آییني حق، دا قانوني حق دا له تا اخلي. ولې؟ دا ځکه چې ته افغان یې، ته پښتون یې، او دا ریاست چې دی دا له جبلته څخه، دا له خمیرې څخه یو پښتون دښمن ریاست دی. ځکه نن ستا په مخ کې ولاړ دی، و تا ته د احتجاج حق هم نه درکوي. موږ پښتانه دا خبره ډېره واضح کوو، ډېره په ښکاره کوو چې موږ ډیورنډ لاین هېڅکله په صورت باندې هم نه منو. دا څنګه کېدلی شي؟ دا څنګه کېدلی شي چې تا د پښتانه د وطن پر سینه باندې یوه لیکه راوکښله او یوې خوا ته یو څه وایي او یوې خوا ته بل څه وایي؟ موږ د پښتنو وطن د اټک تر پوله پورې دا احمدشاهي جغرافیه په دې کې دننه موږ هېڅ یو لاین ماین نه منو. موږ چې وغواړو موږ هغه خوا ته هم تللی شو، دې خوا ته هم راتللی شو. پر ډیورنډ لاین باندې دا پاسپورټ، دا ریاستي کارونه، دا ریاستي اټکندې په هیڅ صورت منلو ته تیار نه یو. نن دوی د دې لاګ مارچ مخه نیولې ده. علي وزیر راغلی و د چمن احتجاجي پرلت ته، په هغه کې یې شرکت وکړي. پر واپسې باندې د علي وزیر لاره دوی نیولې وه، رکاوټونه یې جوړ کړل، سترګې یې جوړې کړې، پر ملګرو باندې یې تشدد وکړي. بیا چې علي وزیر درابل ته ورسېدی دوی ګرفتاره کوي. له څه وجې ګرفتاره کوي؟ صرف له دا یوې وجې ګرفتاره کوي چې ته څه له لاړې د چمن له پښتنو سره د ولې غمرازي وکړه، د چمن له پښتنو سره د ولې په احتجاج کې شرکت وکړي. دا ریاست اوس موږ پښتانه یو له بل سره
دغه مرضي دپاره هم نه پرېږدي. ولې دا یو پښتون دښمن ریاست دی، دا یو افغان دښمن ریاست دی. موږ او تاسې به د پی ټي ایم تر چتر لاندې د دې غورځنګ تر دې تور او سپینه جنډه لاندې مزاحمت کوو، جدوجهد به کوو د خپل دښمن په خلاف، د خپل دښمن په خلاف به تر هغه پورې دا مزاحمت او جدوجهد جاري وي تر څو پورې چې موږ د یو آزاد ژوند نه خاوندان سوي. دا کوم ژوند دی چې موږ او تاسې یې کوو، دا کوم صورتحال دی چې پر موږ او تاسو باندې تېرېږي در په دره خاک په سره. نن له دې افغانانو سره چې کوم ظلم روان دی د دې وطن څخه یې باسي، په جبري توګه یې باسي. یوار یې د اقوام متحده په اسمبلیانو کې سپینې ټکولې چې موږ ته ډالر راکړئ، موږ افغانان ساتو، موږ ها کوو، موږ دا کوو. نن چې د افغانانو پر سر باندې په عربونو کربونو ډالر وخوړل، کرپشن یې باندې وکړئ، نن د افغانان له دې وطنه باسي. ولې یې باسي؟ دا د افغانانو خپل وطن دی، تر ټکه پورې د افغانانو وطن دی. د دوی څوک افغانان ایستل دا د دوی خوب دی، دا خوبونه د دوی ویني، دا مخکې هم دا خوبونه دوی لیدل، دا هم د دوی خوب وی. نوټیفیکیشن یې جاري کوي، یو کاغذ یې راواستی چې علي وزیر منصور پښتون به جنوبي پښتونخوا ته نه راځي. بیا دوی ولیدل، بیا بار بار راغلل، بیا دوی د دوی لار ونیوله، نه یې نیولې، بیا به هم راځي، بیا به هم راځي. ما ملګرو مشران ناست دي، هغه به تاسو ته مزید په دې باندې مجلس کړي، د نظم و ضبط خیال وساتئ. موږ تاسو به د ښه ډیسپلین مشاوره کوو، ملګري به مجلسونه کوي، له هغه ما بعد به بیا آینده عمل چې دی پر هغه باندې به بیا پر مخ ځو. ډېره مننه، کور مو ودان.